In the name of Almighty Allah, gracious, compassionate, I would like to greet you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. امیر محمد صابر یم د سلک له طرفه ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې ژوند به مو د خوښیو د خوشحالیو ډک وي. نن موږ د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یو چې دغه ویډیو مو په پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس باندې راڅرخي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ. موږ پریزنټ ټینس تشریح کړی دی، بیا مو پاست ټینس شروع کړو. په پاست ټینس کې مو سمپل پاست ټینس باندې خبره وکړه، پاست کنټینیوس ټینس باندې موږ خبره وکړه، پاست پرفیکټ ټینس باندې موږ خبره وکړه، او نن زموږ د دغه لړۍ یا د پاست ټینس اخرنی ټینس دی چې پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دی. انشاءالله په راتلونکي کې به بیا که ژوندي وو په فیوچر ټینس باندې بحث کوو. زموږ هدف او مقصد دا وي چې د ټولو نه لومړی دغه اوریدونکي د ټینس د استعمال په دقیق ځای باندې پوه شي. کله چې تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې کوم ټینس موږ په کوم ځای کې استعمال کوو، بیا د هغې سټرکچر او ساختار باندې پوهېدل آسان وي، ستونزمن کار نه وي. نو موږ دغه ټینس په کوم ځای کې استعمالو، په کوم ځای کې د دې نه استفاده کولی شو. Past perfect continuous tense shows an action which was in progress for some time before another action or time in the past. موږ سره past perfect continuous tense هغه کار ښیي، هغه اکشن ښیي کوم چې په جاري حالت کې د یو څه وخت لپاره وو. کله before another action or time in the past، یا به د بل یو کار د دوهم فعالیت نه مخکې شوی وي، دغه په جاري حالت کې وو، او یا به د یو وخت نه مخکې په جاري حالت کې وو. دغه فعالیت مو په جاري حالت کې وو کله چې یو بل کار واقع شو، یا د یو معلوم وخت پورې دغه په جاري حالت کې وو. دوهم، it shows an action that was in progress but completed before another action in the past. دغه کار مو په جاري حالت کې و خو تکمیل شو، کله before another action د بل کار نه مخکې in the past په تیر وخت کې. د دې مقصد او هدف دا دی چې موږ سره په تیر زمانه کې دوه کارونه په جاري حالت کې وو. یو په جاري حالت کې وو تر هغه وخت پورې چې کله موږ هغه وخت منشن کوو، د هغه واقعې پورې کله چې دوهمه واقعه منځته راسي. سټرکچر او ساختار دا دی چې مونږ سبجیکټ استعمالو. سبجیکټ باندې تاسو پوه یاست چې آی، وی، یو، دی، هی، شي، اټ، احمد، محمود سنګولر او پلورل نان. بیا سره مونږ هیډ استعمالو. هیډ، آی هیډ، یو هیډ، وی هیډ، دی هیډ، احمد ان محمود هیډ. پلس بن مونږ استعمالو، بی ډبل ای ان بن. او د ورب سره مونږه آی ان جی استعمالو. هر کنټینیوس ټینس چې رینو په هغه کې مونږ سره د ورب آی ان جی فارم استعمالیږي. بیا سره مونږه سنس استعمالو یا سره فار استعمالو. او تاسو ته معلومات دي چې سنس پلس سپیسیفیک ټایم مونږ استعمالو، معلوم وخت مونږ استعمالو. او فار بیا مونږه ډیوریشن استعمالو، د یو ساعت لپاره، د 2 ساعت لپاره، د 20 دقیقو لپاره، د یو کال او د 100 کال لپاره. د دغه نه وروسته مونږه ټایم استعمالو، او بیا د دې نه وروسته مونږه سمپل پاست ټینس استعمالو. نو دغه لومړی برخه چې وي دا په کنټینیوس فارم کې وي، او دوهمه برخه چې کوم دوهم کلازو سره مونږ استعمالو دغه په سمپل پاست ټینس کې وي. د دوهم سټرکچر مونږ سره بیا دا دی چې مونږ استعمالو افټر، او سبجیکټ استعمالو، هیډ پلس بن استعمالو، پلس ورب ان جی استعمالو، سنس او فار، او پلس ټایم استعمالو، او بیا دلته مونږه سمپل پاست ټینس استعمالو. او دلته د دې سمپل پاست ټینس سره مونږه ډیری وخت وین، د دې سمپل پاست ټینس سره مونږ ډیری وخت وین او بیفور استعمالو، وین او بیفور استعمالو. نو دغه د مثبت سټرکچر لپاره د پاست کنټینیوس ټینس لپاره سټرکچر دی. مونږ چې کله سوالیه او پوښتنه جوړو، نو د سوالیه او پوښتنې جوړولو لپاره مونږ سره دغه سټرکچر دی. خو دغه یو خبر په ذهن کې کینوي چې
past before past. کستاسو یاد وي مونږه په past perfect tense کې هم دا خبره کړې وه چې past before past تیره زمانه د تیره زمانې نه مخکې نو مونږ هلته هم past perfect tense استعمالو دا غیر وروسته مو simple past tense استعمالو خو دلته چې دغه لومړی کوم past دی دغه past لپاره مونږ past perfect continuous tense استعمالو او ورسره بیا مونږه simple past tense استعمالو او بیا د پوښتنې لپاره مونږه استعمالو head د جملې سر ته subject استعمالو plus been استعمالو plus verb ing او plus rest of the sentence په آخر کې د سوالی نشان مونږ استعمالو جواب مثبت مونږ دا ورکو چې yes plus subject نو subject باندې تاسو پوهیاست head او plus been yes I had been yes you had been yes we had been and yes they had been کنوی منفی جوابی no I had been not no you had been not no they had been not no Ahmad and Mahmoud had been not کله چې مونږه منفی جمله استعمالو په تیر وخت کې تا یو کار نکو نو subject plus head plus been plus not plus verb ing plus rest of the sentence مونږ بیا استعمالو subject plus head plus been plus not plus verb ing and plus rest of the sentence I had been not we had been not you had been not they had been not the WH question لپاره به موږ سره what where when how much how many and why and plus head plus subject plus been plus verb ing or rest of the sentence او تاسو په دې WH باندې اوس پوه یاست چې موږ سره ماغه د yes نو کوېسچن لپاره چې کوم سټرکچر وي ماغه استعمالیږي خو صرف WH د جملې یا د WH موږ سره اماغه د سوالی سټرکچر وي خو WH موږ د هډ نه مخکې استعمالو په آخر کې د سوالی نشان موږ استعمالو د دې لپاره چې په دغه ټینس باندې ستاسو سر خلاص شي او په دقیقه توګه باندې دغه استعمال کړی شي یو څو مثالونه پکې وایو زه په دې مطمئن یم چې انشاءالله تاسو به په ډېره ښه طریقه باندې استعمال کړی شئ په دې ټینس باندې د دقیق پوهېدلو لپاره یو سچویشن او کنډیشن موږ تاسو جوړو تاسو په بیا په اسانۍ باندې پوهیږئ د مثال په توګه I started teaching English in 2006 ما په 2006 کې انګلیسي تدریس شروع and I got a job in Afghanistan in 2011 انګلیسي تدریس می په 2006 کې شروع خو په افغانستان کې می وظیفه بیا په 2011 کې واخیسته تر 2011 پورې زما کار څو انګلیسي تدریسو نو I say I had been teaching English since 2006 د 2006 نه زما تدریس په جاری حالت کې وو I can also say that I had been teaching English for 5 years. For 5 years. I had been teaching English for 5 years. نو دغه 2011 پورې ما 15 کاله تدریس پوره کړی وو I can also say that I had been teaching English for 5 years when I got a job in Afghanistan
افغانستان. افغانستان ته زه په 2011 کې رالم نو کله چې ما افغانستان کې وظیفه واخیسته ما تر 15 کاله پورې انګلیسي تدریس کړی و. دواړه کارونه په تیر وخت کې دي خو دا کوم لیټر پاست چې دی پاست بیفور پاست دغه لیټر کم پاست چې دی دپاره بیا مونږه سمپل پاست ټینس استعمالو. د لومړي دپاره مونږه past perfect continuous tense istimalo. Next example, I say Suleiman started his class at 8 a.m. Kamran entered to class 8:09 a.m. I say Suleiman started his class at 8 a.m. Suleiman خپل کلاس یا خپل درس په 8 بجې شروع. Kamran entered to class at 9 a.m. خو کامران په 9 بجې صنف ته داخل شو. په څو بجې داخل شو؟ په 9 بجې داخل شو. Suleiman had been teaching for 1 hour when Kamran entered to class. Suleiman had been teaching for 1 hour. Suleiman د یو ساعت لپاره تدریس کوو. It means his work was in continuation. No, had plus been plus verb ing. And for مونږ بیا څه استعمالو؟ for او plus time استعمالو او then simple past tense استعمالو یا when clause استعمالو. when Kamran entered to class. کامران چې کله صنف ته داخل شو د هغه استاد یا سلیمان د یو ساعت لپاره تدریس کړی و. نو دلته مونږ اکثر هغه سچویشن بیس مونږ تاسو past perfect continuous tense استعمالو. let me make another example. زه به یو بل مثال هم تاسو ته جوړ کړم. Kabir had been watering plants when I saw him. He was tired. کله چې ما کبیر ولیده ستړی و. څه کاری کو؟ He had been watering plants. Kabir is a subject and had been plus verb ing. This is continuation. This is the continuous form. And plants is an object and when I saw him he was tired. This is a when clause. This is an adverb clause. This is an adverb clause. And he was tired. ستړی و. past perfect continuous tense دوهم کیس کې موږ دا ویل چې یو کار په جاری حالت کې و تر کومه چې بل کار واقع شو. کله چې ما کبیر ولیده د دې نه مخکې هغه بوټو ته اوبه ورکولې او دغه وجه باندې ستړی و. زما د لیدو پورې هغه بوټي اوبه کول. کله چې ما هغه ولیده بیا یې بوټي اوبه کول پرېښودل. This is what we have in past perfect continuous tense. سوالی ته مونږ جوړو. had Kabir been watering plants که کولې نو yes he had been که نه کول no he had been not no he had been not no he had been not. what had been Kabir watering جواب دا دی چې he had been watering plants. who had been watering plants نو بیا مونږ دا ویلو چې د هو سره مونږ سره دوه کیسې دي. هو کې مونږ ایز ا سبجیکټ هم استعمالولی شو او هو ایز ان ابجیکټ هم استعمالولی شو. کله چې سبجیکټ استعمال کو نو بیا هو پلس ډایرکټ هیلپینګ ورب استعمالیږي. دلته دغه سبجیکټ به نه استعمالیږي ځکه چې دغه سبجیکټ دپاره مونږ دلته پوښتنه کوو. what had Kabir been
watering verb NG به استعمال شي نو he had been watering plants. It's enough for today. If we are alive, inshallah, see you in the next session. The یوخا د بعد پر مختلف افغانستان په هله تربیه الله وملشه خو وخت ولري خچاره ولري د الله په امان. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن پریس کړئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه باخبر اوسئ.